سلامونه نیکې هیلې احترامات او سوراب پابندوال یم دا وخت سوراب سټوډیو کې موجود یم یاره څنګ ته مې ډېر خوږ یاره شهزاد راغلی دی ټول به پیژنئ دغه ملګري دي ورسره او دغه څه شعرونه به زه ووایم بیا به یو دوه شعره راته شهزاد هم ووایي دغه شعرونه ورته یاره ډېر په پوښتنه مینه باندې ډالی که نه چې وی هغه تلي خلک څنګه په بیرته راغلل ما به نه ویل چې دولته تا کې زور دی او برکت د خپلې مور درته معلوم شو نن ویرانه د سورابه څنګه کور دی او دغه نور شعرونه چې وي پلار یې د خان کاکا اجره ساتي زوی په بډه تماچه ساتي دغه د بل په خرچو ګرځي چې دغه هلک څومره نشه ساتي اوس هلکان ځي کالجونو ته خو د یو بل سره یارانه ساتي او دغه ښکلي راته ټول معلوم دي چې زړونه یې تور ذهن ګنده ساتي او چې کار نه وي نو خفه وي ځکه سوراب خو ټوله خیلخانه ساتي او دغه څه شعرونه مې یاره نور را یادېږي نوي شعرونه دي که نه چې وي زړګی چې مات شي نو د شوره وځي زمری چې زوړ شي نو د زوره وځي د مسافرو مل شي ته خدایه ډېر په ژړا د پلار او موره وځي تاسو په امن کې پوره امن پراته او جنازې زموږ د کوره وځي د پښتونخوا ځمکه زرخیزه ده خو ټول وسایل یې تر لاهوره وځي او سورابه بیا به مینه نه کومه هغه څیز څه وی چې د اوره وځي شهزاده یو څو شعره راته ووایه یاره ماله خو ډېر څه نه راځي خو عزیز خادم به درته یو دوه شعرونه ووایم وایي چې د دا ښکلی رنګ خراب شي چې د دا ښکلی رنګ خراب شي ښه نو بیا به څه کې او تیر چې د دور د شباب شي ښه نو بیا به څه کې او نن دا یاران چې د په زار او په قربان بولي د دوی چې ستانه استناب شي ښه نو بیا به څه کې او عزیزه تا خو قسم وکړه چې نه بس کړم عزیزه تا خو قسم وکړه چې نه بس کړم او چې خپلې اوښکې د شراب شي ښه نو بیا به څه کې